یو دغه نورشیر دی د ټول کلی یې اوري دوس یو تای دی اوس په لو سپیکر کړی مې دی باید چې هر څوک یې خو تاسو ګوره دغه اکسیجن مو بمبه کړو او کلي قوم مو وشرمو خو بلکل یې موږ درته راډوړت نه کوو هو دا باندې لیټ شولو دا خو تاسو ته وختي رسي موږ لګیا یو که نه په یوه بله خبره پکې راوله چې هر چا ورته یا هغه ځای کې دا خبره کړې ده یا دې ځای نه رسېدلې ده هر ځای نه رسېدلې ده چې هغه وي چې کنې ما ته دې ځای کې سپلانینګ جوړ دی ټیک شو پوهېږې په خبره باندې که نه یا یې وانې مانې یا هر څه اپله دیپله حالانکې د موږ د علاقې د امن چې کوم نوم دی هغه په ټول پاکستان کې چلیږي ما ورته ووې ما داسې کار دی چې ته په دې خبرو ما درجه ګارنټي د موږ اخلو خو هغه ایس ایچ او صاحب ته ویلي دي چې نه ته به راسره خامخا سې نو هله به زه سمه ایس ایچ او صاحب نن تاریخ دی په هغه کې عدالت کې هغه په هغې کې لږ ونې کې لیټ شولو اوس راوتلی دی اوس یې راخلي چې سمه ټیک شو نو لحاظه دغې وجې نه موږ انتظار کوو چې که ډېر هغوی خو غداران خو راکې شته دی که نه غداران خو راکې شته که نه چې د غدارانو د وجې نه لیټ شولو نو قصور د هغې نه دی قصور د هغه غدارانو دی ټیک شو ودره اوس که ایس ډي او بنا جوړوي دوسه ټیم دی واوره تقریبا دی 12:41 یوه بجه به ته نه موږ بیا رینګ ووایو که وایو چې یو په دې شاپوټ سره یم زلزی سره یم خو لا 20 منټه د نور انتظار دی نو مسله حل کوونده که نه که وایو چې نه یم راوتی که نه ګاډي دا ویلاړ دي نور ګاډي پورې کوزي څو بالته ټیک ده بس بل حال د دې خبرې اړو شته دې سره نه راوځي هغه غدارانو ته به هم پاته ولګي او دې ته به هم پاته ولګي بس دې ځای نه به وسو انشاءالله په اتفاق باندې بالکل ما خو چې دې ځای نه یو نیمه ګنټه 20 منټه تکلیف دی په دې ځای باندې انتظار کې پوه شوې هلته به کینو او بیا دې نه پس دا نه چې ایس ډي او صاحب به راشي ما سره به خبر نه د موږ سره وسره به خبرې نه کوي ورته وایي چې پهله نوټیفیکیشن راوړه چې ته معطل شوې بل کس رالو یا هغې سره نه وي سره ته منافق سره موږ اړو خبرې کوو نه بس خبره ختمه ټیک شو که نه به ته 20 منټه نیمه ګنټه انتظار په دې ځای کې کوو او بس بیا به سو دي ځای نه ښه به تاسو ټول خبر السلام علیکم ګرانو قدرمندو زه یم اختر حسین خټک او تاسو ګورئ وایس اف خټک یوټیوب چینل قدرمندو نن په دریو خلو کې د سلیخانې کوټلی کلان بختۍ کوټلی خورد عوام د بجلی په مد کې راغونډ شوي دي ایس ډي او صاحب راغوښتی شوی دی نن به ایس ډي او پبي صاحب د فلاحي تنظیم سلیخانه سره آمنے سامنے کینی او د بجلی په مد به تفصیلي خبرې اترې کوي ویډیو تر اخره پورې وګورئ بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین موږ پرون هم لاړو او دې پرون موږ لاړو نن بیا چې کوم هغې سره موږ زبان شوی و 11 بجې ټیم و تر دې وخته ناستو په مشورې سره اوس دا خبره شوه چې نورو ته کینو که چېرې فرض که دا نه راځي موږ سره عقید وکې کوي موږ اعلان یې دا خبره چې هغې ته به موږ بیا ورسو موږ د جایز خپل جایز مطالبه کوو موږ د امن کویل دي فساد کویل نه یو که چېرې دا موږ بیا دا مطالبه نه مني چې څنګه په جوړوبې کې جوړوبې ولا او ته چې د خپل بجلی مو سره او خپل تورونه مو موږ بیا دا خبره ده موږ ته ضرورت نشته ده یا مو په بل خبره باندې مشوره راوړه چې یاره ته سره خبرې نه کوو ته دې بیا لوړ شه خپل کور ته دې لوړ شه او موږ ته به بل هغه راسي ایس ډي او راسي موږ ټول دغې خبرې باندې اتفاق دی دا دوې خبرې دي موږ که چېرې بجلي دې وړی او که چېرې فرض که موږ ته عقید وکې کوي موږ به دغه مطالبه وي چې ته دې بدل شي موږ ته دې بل ایس ډي او خبرې وکړي دا موږ ټولو دا خبره ده خو بس موږ دا خبرې وي الله دې پکې ډېر خیر واچي او الله دې موږ د ضرورت په خیر کې ریاسته پوره کړي السلام علیکم د مشرانو په اجازات سره چې ټول نه پرای مخلو کس خبره پکې کامه وي چا موږ ته دې کې وي هغې نه پاس به داسې کوشش کوو که نه چې تاسو خپله کسان منتخب کړئ چې هغه کسان بیا خبرې ورسره کوي که څه خبره پاتې کېږي نو تاسې هغې کسانو ته یې که نه
لکه پرون یو کار وشو چې بهر موږ راووتلو نو بیا هغه ځای نه ووتلو دې ځای نه خبره هم اخه خبره به وه په یوه طرف بل طرف نه به نو هغې سره خبره خرابه شي لو ولټیج دپاره لیکلي ده مسله چې موږ د مکمل د لوکې ولټیج چې کوم دی هغه ډېر لو دی دویم نمبر کې صالح خانه چې کوم پیډر دی نو په صالح خانه کوټلی کلا کوټلی خور بختې په دې پیډر باندې دغه دي صحیح شو چپري مر سره دی او لکه مسله موږ ته ده که نه چپري مر سره دی هغې نه ایلوه که تاسې د خټک باغ سره دې پله لیدلي وي د دورآباد دی که څه شی دی دورآباد کورونه که نه او کوبر او کوټلې دام ده نو د هغې د واجې نه چې بیلونه هغې نه ویر کوي یا کونډې چې هر څه کوي پیډر باندې بیلینګ مطابق هغه کېږي لوډ شیډینګ کېږي چې هغې ریکوري څومره وي نو موږ به خو تاسو ټول ته پاته ده چې د موږ ټوله ایلوکا بیل خو ښه په هغه سره ادو کوي که نه نو دغه مسله یې موږ برقرار ده نو یوه به دا خبره کوو او دویم نمبر چې کوم دی د دریم نمبر غیر اعلانیه لوډ شیډینګ دی خو دی یو چل دی چې اول اخر نه دا جوړ کړی دی او سیګهیي نه د خټک باغ نه ونیسه تر پنکوټه پورې د ونو کې په لوچیانو کې لوړ دي تورونه تاسې به لیدلي وي شاید خیال به مو ته کړی وي کله چې معمولي غونډې ته سیلی راشي که نه نو غړه شي چې یو لوچي پکې راوغورځېږي یا تورونه وجنګېږي نو تاسې چې 5 چې 10 ګنټې لوډ شیډینګ وینئ که نه دا د اخ کې د واجب نه وي اوس یې دغه ډېر اسان حل دی په یوه ریس کې دغې کولی شي چې خو دی ځکه نه کوي چې هغه دوران کې دی بجلي بل طرف ته خرڅونې کوي ښه څلورم نمبر شکیل لینډمین چې کوم دی هغه موږ د دې ځای نه ټرانسفر غواړو که معمولي ونې بجلی تېرولې په میټر ته 1500-2000 روکه 24 घंटे दे ड्यूटी दा हाँ दायो सते पे वापडी की दे 24 घंटे पे दे ड्यूटी की में तब वापडा पूरा की दे बुदी मजदिगार 3 बजे या वो स्पेशल 2 बजे बोलोड शु करून त जिता पसेरिंगो के 2000 टैक्सी तरह का نو تاسو په خپل سټیشن نه په ټیکسي او کې نور سمو ته پاتره جیب ته ګوره هر سړی سوچ کی ګورنه دا خو مجبورن بده ته ویر کوي چې د کور بجلی د خرابوي دا کنه دا تاسو نه ایکسترا پیسې اخلي ټرانسفارمرو کې د الته کې لینک ته په سوپرډن سره په زور وتی چې ته په ټرانسفارمر په بورا کې رنګ نه وچته چې دوه خلک تنگ شي پیسو ته رجوع شي نو به سرکوري زتا صحیح کو 3000 روپیا بدنه غوزو تر اوسه پوری دغه سره و کنه درونه دغه سره ونه ده 500 روپیا ویر کړی د پوسټ اډي ول ټرانسفر یو کې سکول سره د چې کوم دغه تا ویر کړی ده صوتي اطلاع شکیل تک شهید تا هغه چې کوم دی وته دي چې دا زمونږ کار نه ده اوس به اس ډو وی چې دا چا کور ده دا چا کور ده دریم نمبر نه شپږم نمبر خبر ده چې د یو لینډمن دی موږ نه لوړ شي نو یو شو کنه موږ ته بدوان ور رګي موږ په سی لوکا ستره ده او بخته کلی مخکې لینډمن اوس نشته ده هغه ته هم لینډمن رګي ٹھیک شو دا خبره ده اوس د دین یو لوکا د توسي په ذهن کې څه خبره تروي نو ارته وی چې ولي یو په یو نو هغه په کې په سومر کې می د خاطر کې ټیم چې کوم ده کنه ټیم مو تر پوس لیکل دا شو بل هر کلی ته کله ټرانسفارمر خراب شو اډاو ته تاسو یو مین اډا نه ټولو بلکې یو ټولو شکوټم نه یغم ده پټو بیسو د کې په مخبره کې چې کوم اډی دي کنه دا په هغه کې چې پیدا کې پېزوان مو شي کنه دا هغه شاعر ته چې په دغه باندې ایمان لري دا ګډ دې سره پوره لري کنه دا اډا په پیله ختمه کې بل فورس پیله په دغه اډا ختمه کې اډا جوړای مشته د په دې 12 لوګه کې چې جوړه چې دې نه اډا هغه فورن روز اډا باندې کې ته ګټ ټلیفونو کې چې به بجلی دوغه نشته زموږ میټر روان دی بین سلو روان دی خاطر اړې لکه دا په کوم ځای کې دا بیسو ته مبارک سره یعنی بل خبر اورته دغه ولي کې جویدا ټرانسفارمر په کوم نه ټیکي دی به ټیکي بالکل بالکل خو به دا خبر اورته دغه ټیم په شکیل وته چې په شکیل خو د سپورت لیکلو کا چا ختم مودي د ځانه تاسو پهله دا وکړو د ځانه پهله تاسو کو ته چاته اطلاع کړی چې مو شکیل ته شاید دی طریقه دا کړه چې تبغه د اطلاع کې ابو ګریډ سټیشن ته اطلاع کې ته کړی دا د تاسو په پیسې لګولي 8000 روپے دي ته شکیل نه کړی که شکو کدي جی به ورکه د کاس پورا کا ها دا و نت د زمونو د چې هغه بدل لګي دی او تاسو ته
قدرمندو دا مهال اغلی ملمانه اس ډي او پبي صاحب او ورسره اس ایچ او صاحب تانه جلوزي تشریف راوړو اوس په بقاعده د خبرو اترو آغاز کیږي. اول تلاوت قرآن پاک. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټولو نه مخکې خصوصي چې کوم دی د اس ایچ او صاحب ډېره زیاته شکریا ادا کوم او بیا زمونږ اس ډي او صاحب هم میلمه دی زمونږ خاورې ته راغلی دی هغه هم شکریا ادا کوو داسې چیرمین صاحب هم دی داسې هغې سره د وابډا چې کوم نور ملګري دي یا داسې زمونږ پولیس ډپارټمنټ نور ملګري دي تاسې ډېره زیاته شکریا ادا کوم. اس ډي او صاحب تاسې په هغه باندې به هم ډېر بوج وي علاقه ده در سره پوره اس ایچ او صاحب هم چې کوم دی مصروفه دی خو تقریبا دلته نه مونږ 11 بجو نه انتظار کوو اول خدا خبره ده که نه او تاسو سره مونږ یو ټایم پک شوی و نو زمونږ زیاتر کسان د دې وجې نه لاړو کنه دا ټول ځای ډک و چې هغې وی چې دې مونږ سره د اول اخیره نه دوکې کړي دي بلوزې کړي دي نو مونږ ځو هلته به ځو ډایرکټ ځو هلته روډ ته ځو دا ده نو ستاسو په وجه باندې د اس ایچ او صاحب په مخ باندې مونږ دا هولډ کړي وه خبره ورکړي هغوی مخفه کړو نو اول خو راته خیر د دې وضاحت وکړې چې یاره لکه تاسو دومره لیټ ولې شولی زمونږ تاسو یو زبان شوی و که نه نو په کار خو دا وه چې تاسو هغې کې بېلوزي نه وه کړي نو بهرحال چې دا ټول دا خبره واوري چې دې لغوندې یقین راشي په خبره باندې موږ خو بخښنه غواړو که انتظار کړی وي زموږ د وجې څوک خفه شوي نو د هغې موږ بخښنه غواړو او باقي څه مشران مخکې هم راغلي وو ایم پي ایس صاحب هم راغلی وو نو ستاسو چې کوم مسایل دي مطالبات دي هغه لیول هم هغې سره ډسکشن وکړو بیا اس ایچ او صاحب ته هم لږ انتظار وکړو چېرې بل دا لار هم خامخا مزل و دغه شته او دفتري نور هم کارونه دي خو ګرمیانې دي 20 مسلې دي یوازې یو علاقه نه ده تر پېښوره پورې هغه غونډه علاقه ده مونږ سره د دې د وجې لږ معمولي تاخیر وشو به د هغې مونږ بخښنه غواړو طاهر خان داسې خبره وه چې اول خو هغه ستاسو کلي کوم مشران چې راغلي که نه هغه 11 بجې ټایم هغې پورې دي بیا زما یو ګنټه ټایم کم از کم په شروع کې زموږ ټول مسلې دي دا راتلونکي واسطه تاسو ته مونږ پرون ویلي که د 11 بجو خو تاسو هماغسې په ټولو سره نه 11 بجې 11 بجې هغه مشران هلته ناست وو علي کوم پکې راغلی او بیا پکې هغه د شروع کې مسله شوه ما ته دومره حجاج صاحب نه خفه کړو ما ته یې نه نو بدل وجه دا نور پکې څه دغه نه شي دې خبره خو ټیک ده خو یوه مشره خبره خو کوو پرونه پوره خبرې کي یوه خبره راشي که نه نو هغه بندال کوي پرون چې موږ لوړو نو تاسې وکاس غما وه هغې ته یو ټلیفون وشو هغې اقدام داسې وي چې کنې تاسو نو زمان نشته دی او تاسو ځې بیا ورسره موږ لږ ګرم شو نن بیا هغه کسان دي که ایم این ای شو او که ایم پي ای دی او که نور څوک چې کلي مشران دي تا ته هغوی ولایو کړي
او بیا په ټلیفون کې تو 2-3 ځله ایس ایچ او صاحب ټیک دی هغې مجبوري تو 2-3 ځله وایي چې نه زه کنې داسې ډېټ کېږم ته آیا هغو مجبوره کوي خپله خبره لږې وضاحت بلاله غلطه خبره مه کوه غلطه خبره مه کوه دې کې ته موږ غره قومونه جنګوي رجنګوي پښتون خبره داسې مه کوه خبرې به حق کوو بلو غلطه خبره مه کوه غلطه خبره مه کوه جواده کوچ کوي دا خبرې موږ د پاره ټول محترم یو د پاره ټول یو راځي ګوره د کنزیومران ټول د پاره یو خبرو کولو لپاره خو دې زه ماته چې کوم خبر ملاو شو ما تاسو ته خبرې نه وایي تاسو به کول د تاسو چې ریاض چیرمن زموږ چیرمن د دې منبرې ټول چیرمن دی هغه تاسو ته ویل چې دلته مرګ خبره دې ته چې د دې قومونه جنګوي خبره ده چې وضاحت یې وکړي چې وضاحت یې وکړي ګوره چې موږ هم راغوښتي بیا زموږ خبره لږ وورئ که نه ګوره موږ چې راغوښتي موږ دپاره ټول محترم یې زموږ کنزیومران یې کنزیومر موږ دپاره ټول برابر دی که هغه ایم پی ای دی که یو عام کس دی هم دپاره برابر دی او داسې خبره نشته نه د چا په وینا څه شوي دي نه د چا ګوره مصروفیت یې انسان دی که نه ګوره الله انسان اراده یو نی بس صرف دغه وجه نه چې دا ټایمینګ لیک ګیپ کمیونیکیشن ګیپ راغو یا ایس ایچ او صاحب مصروفیت یا زما یا د بل یا یو کس ماله راشي دفتر ته نو هم زما میلمه دی بس ما یو 2 منټه ورسره واړول او به دا یې راغلم تاسو ایس ډي او صاحب نن یوه نیمه میاشت مخکې کله چې د کوټلي خور د زموږ په ماشومانو دلته نوجوانانو سره شوي وه که نه تاسو سره مونږ میلاو شوي اکسین صاحب سره و د چیرمین صاحب سره او باقي کسانو مو حمله وه مونږ په تاسو باندې اعتماد کړی و د تاسو د یوې خبرې د وجې نه چې زما 6 میاشتې شوي دي ما ته څوک راغلي نه دي همداسې ده که نه دا ټول یې اوري هغه مسلې چې کوم ما اوس هم لیکلي دي هغه زمونږ ټولو په اتفاق لیکلي وو هغه مسلې مونږ تاسو ته په نن یوه نیمه میاشت مخکې نشاندهي کړې وه تاسو سره پې امین کړی و هغه یوه نیمه میاشت مخکې مسلو کې چېرته داسې یک دوکه چې مسلې دي که نه چې کم تاسو وایي چې دا مونږ کړی ده سره مونږ منو خو چې کمې پاتې دي که نه اب هم تاسو چې منې هغه به هسې منې خو دا راته ووایه چې هغې ټایم کې تاسو مونږ ته یقین دهاني راکړه اوس به م راکوې نو زه په تاسو اعتبار څنګه وکړم هغه ټایم خو تاسو مونږ سره هغه وکړه دوکه وکړه اوسه پورې اوس چې ته مونږ خبرو ته ناست یو نو زه اعتماد په تا څنګه وکړم ته به د دې نه پس مونږ ته څه ګارنټي راکړې چې دا قوم واوري چې زه سبې مخکې لاړ شم چې دا د مسلې دي یاره واده مو چې وفا نه شوه نو مونږ اوس بلې وعدې ته څنګه غاړه یاره داسې ده ګوره دا خو سرکاري کارونه دي دا هر څه په کاغذ چلي هر یو څیز په دغه باندې تاسو یو 2-3 کسان راشي او دفتر کې وګوري چې ستاسو کم ډیمانډ او موږ په کاغذ کې راوستي او موږ لیکلی زمونږ د دفتر باندې زمونږ چې کومه دغه ذمهواري ده او کومه ریسپانسبیلیټي ده مونږ کړې ده او عین علاوه هم مونږ ریمایندر هم پې ورکړي دي او بیا به هم سره منډه وهو کم پوینټونه ما تاسو له ساجد رالیږلی ساجد کم پوینټ چې ما ته خیلی دی په هغه پوینټ باندې ما اورنګ ته ویلي دی او هغه پې ډیمانډ جوړ کړی دی او ما لیږلی دی چې څومره پوینټونه او کاغذونه موږ سره دفتر کې شته ځان سره بالکل ځان سره به مو راوړي وو که نه یاره هغه داسې چې اورنګ اپریشن کړی دی کومې کاپیانې شوي دي پرونو ته نه ایس ایچ او صاحب هغه سپرډنټ د ملا اپریشن کړی دی هغه راتلی نه شو سفر نشي کولی هغه ډاکټر پې بند کړی دی او پرون خو چوټي وه دفتر بند و تاسو راشي 2-3 کسان سبا راشي نن را سره ځئ زه به درته ټول کاغذ فوټو سټیټ هر څه به درکړم چې دا وګوره دا موږ ډیمانډ کړی چېرته کیبل لګي چېرته پول لګي چېرته کنډکټر لګي هر څه م کړي دي اوس به څوک نه هلته چې دا تصویران ترې راولېږي نه هغه منیر شاه په چوټی دی منیر شاه په چوټی سیب رو لیگلو مونږ سیب ته پرې ټنګي ورکړو حتی تمام محلې بیا دي هغې باندې بیا ډیمانډ شوی دی چې کوم هغه کراني کوچي هجټ پوینټ د هغې باقاعده یو کاپي هم پرته ده او ما سره موبایل کې هم شته که تاسو ما دغه راکوي در به کوم تاسو ګروپ کې شیر اوس هغې پروسس چې کوم دی چېرته رسېدلی دی مطلب دا دی په کم سټیج کې ګوره زمونږ یو دفتر نه دی مونږ به ډیمانډ لیږو ایکسین ته ایکسین به لیږي ایسي ته ایسي به لیږي وابډه هاوس ته وابډه هاوس به لیږي ته هغه ځای نه بیا ریلیز راځي او ریلیز نه پس به موږ سټور ته ځو سامان به روچتو
څومره ټایم نو دا خو ګوره دا خو کاغذ دی مونږ خو د هر یو دفتر خپله ذمهواري ده کم دفتر نه چې کاغذ ایثار شي بیا خو به هغه دفتر نه تپوس کوو چې کاغذ هم ولې ایثار کړی نو دا خو به خیر دی یو نماینده به مونږ له راکوي ګوره داسې ده چې وختي ما ستاسو مشران ویل چې یاره مونږ له کسان مونږ سره 50 اګینسټ 22 کسان کار کوي او 22 کې هم 4 نورو دفترو کې د 50 کسانو کار د 18 کسانو نه نو لکه دا ټولې منډې تړې خیر دی کاپریشن به راسره کوي ګوره دا سیستم په کاپریشن روان دی تاسو به هم کاپریشن کوئ مونږ به هم کوو نه مونږ خو کوو تاسو نه کوئ لکه مسله دا ده که نه مسله دا ده صاحب ته پته ده چې د هیډ کوارټر یو ډیمانډ دی تاسو په تاڼه کې کولی شي اصل کې طاهر دا کوم ځای د کاپیانې تللي دي که نه ډیمانډ لپاره هغه اوس په او هایر افیسري که نه لکه هغه نه خو زه لکه مونږ ګوره هغه ته به زه ریکویسټ کوم یا دا وګوره ښه د خبرې ته ورته ومې ویل چې کوم ځای کې زمونږ رکاوټ راځي او زمونږ ضرورت وي که نه زمونږ خبره وه که ده مونږ خبر کړي یو او مونږ پې مخکې نه یو خو راته ودې نه خو تاسو ته ما خو لومبې نه نه یو کس منتخب کوي چا دفتر ته راځي چې کم فایلي زما کس په ورسره ګرځي چېرته رکاوټ پیدا کېږي دې لیول باندې د ایسي لیول باندې چیف لیول باندې کمباین ایس ډي او صاحب ایم پی ایم چې جوړېږي که نه نو اسمان نه نه راکوزېږي او هغه نه کېږي دا د دې خلکو ته اوټ ورکړی کوم چې ولاړ دي ایم این ایم داسې دی هغه به ټول عمر ته چې کوم دی که نه د دې خلکو خیال ساتي نو هله به هغه مخکې ځي ټیک شو مونږ که تاسو ته ویلي وو چې یاره ته مونږ ته ښایه چې په کوم ځای کې رکاوټ دی نو د دې دا ګوره مطلب نه دی چې یو شی ستا د وس دی او ته ما ته ښایې که نه خو زه به یې هغې تحقیق کوم کوم ځای کې تا ته پته ده چې یاره زمونږ دې ځای کې نه شو کولی په کار چې دا یو نیمه میاشت کې خو ما ته ویلي خو ته سیریس نه وې که نه نه داسې نه ده ګوره مونږ خپل کاغذونه زمونږ چې کوم کارونه دي یو کلی نه دی یو ځای نه دی یو بیج نه دی یو فیډر نه دی زمونږ هر ځای کې اوس په لاره باندې چې زه راتلم 3 قسم انفارمیشن ما نه وغوښتلی زمونږ هر قسم ډېرې دغې ما خو ورته یې که نه چې ما سره کسان نشته ما سره وسایل نشته ما سره کاغذ نشته ما سره تیل نشته دې باوجود زما دفتر پورې چې څومره کاري هغه به د دفتر نه زه وباسم خو دا د یو دفتر کار نه دی که نه لکه اوس ته د ایسي ذمهواري خو په ما نشي راچولی یا د ایم ایم یا د میټیریل والا یا د سټور ذمهواري خو په ما نشي خو به تاسو داسې کوئ ګوره نه ګوره داسې دا ډیمانډ مونږ کړی ډیمانډ تاسو به یو کس راځي دفتر ته هغه ډیمانډونه زه به سره خپل کس لیږم هر یو دفتر ته به ځي تاسو خپل اندازه وشي چې په کوم طرف روان دی او رکاوټ چېرته جوړېږي چې هغې مطابق بیا سړی وینا کوي خبره مو واورېدله ټیک شو مطلب دا دی چې کوم ځای کې څه خبر راځي تاسو مونږ ته وایي که نه دویم نمبر خبره دا ده چې زمونږ هغه به هله جاري چې کم سے کم تاسو زمونږ کال اټینډ کوئ مونږ ته یا جواب هم راکوئ زه تاسو دا نه ویم چې هر ټایم تاسو مونږ کال اټینډ کوئ تاسو په کار باندې مصروف چا سره په میټینګ کې وئ یا که مونږ میسیج پرېږدو تاسو څه مسلې حوالې سره نو میسیج تاسو واورئ خو ځکه چې هغه اوس خو اپشنونه هم شته وټساپ کې جواب نه راکوي که نه نو ایس ډي او صاحب زمونږ طرف نه خو مکمل دا ټولې خبرې تاسو راځي خو تاسو طرف نه دا شی کمی دی دا زه به ته ووایم چې هغه پې ما چې خو لرې کړې خیر کوشش وکړې کم یې کړې را سره که نه باقي زه اینی ټایم ایم پی اے صاحب سره په رابطه یم چې یو لینک هم وشي که نه هغه ما ته میسج کړي او ما ورته جواب ورکړی دی بل طرف نه ګریډ نه خیر دی دې ته هم کوو یا اصل کې داسې ده تاسو ته ښه پته ده که نه لکه که زه اوس درته دا وایم چې خامخا به ما د راډیو په ریټن کې به راکړي نو د تارم تکلیف نه ورکوم ځکه چې دې ځای نه ته ځي او ځان منیج کړي او بیا دفتر ته راځي او دغه کېږي درس او به کاپریشن کوو لکه تا ته پته نه شي اوس ورته زه خپل وټسایپ وښیم چې څومره میسیجونه او جوابونه کوم چې خامخا لکه زما د کنزیومري زما د دفتري یا د بره دفتري هغه موږ څومره کوشش کوو که 100% نه 90% موږ کوو او د چا ګیله به نه جوړو چې څومره موږ جواب ورکوو او چې څه ایکشن پرې اخیستی شو موږ کوو خو اوس د هغه تاسو لیکئ ځان سره که نه بیا به کیسي نه ځان سره تاسو خپل ولیکئ تاسو خپل ولیکئ ځکه چې بیا مزدي کې زمونږ مطلب دی نمبر 1 دا دی ایس ډي او صاحب چې دلته کې زمونږ دوه لینډمینان دي ټیک شو په هغې کې خو ړومبی لینډمین چې کوم دی شکیل خو دې ځای نه ټرانسفر کړي دې ځای نه او دا چې مونږ ته چې تاسو هلته لاړ شئ چې واپس راځئ چې مونږ ته مو دا نوټیفیکیشن را لېږلي دلته اوس درته وجه ښیم تر اوسه پورې تاسې چې کوم کارونه شوي دي تاسې نه پیسې اخیستلی شوي دي که نه 1500 روپۍ مال اخیستل شوي
او طریقې کار څه شي دی پرون میراج څه شو اوچت شه د ټرانسفارمرو د اډې سره پرونه خبره ده تصویر شته دوته کال وکړو ټرانسفارمر طریقه خو دغه ده که نه چې کال به نه دی به لینډمین خبرې لینډمین به اطلاع کوي ګریډ سټیشن ته سوپرډنټ ته به اطلاع کوي ټیک شو سوپرډنټ به په هغې باندې لینډمین ورته ویلي چې دا زما کار نه دی ټیک شو لینډمین چې ترې کار نه دی د دې کار چلولو زمونږ په میله کې وو ځکه چې مونږ ایس ایچ او صاحب راسره ټول ورځ تېره کړې وه مونږ دلته سګنل سم کار نه کي نو مونږ چې غدو د بجلی د تکلیف د وجې نه د دې په وینا باندې پرایویټ کسانو سره خبره وکړه هغوی رالو پرونه هغه ټرانسفارمر یې ټیک کړو څو روپۍ دې ولګېدې د دې 8000 روپۍ ولګېدې ایس ډي او صاحب دا ذمواري د چا وه د کسانو وه که نه یو خو به نمبر 1 د دې نه که ډیډکشن کوې که هر څه نه کوې دته 8000 روپۍ پوره کړې دا به مونږ ته دا ولیکه په دې کې دا به مونږ ته اوس ګارنټي تاسو راکوئ ټیک شو دا خبره شوله د دې نه علاوه نورې طریقې کارې څنګه دي د دې کرپشنو ټرانسفارمر خراب شي اطلاع وشي دی به چې ګریډ سټیشن کې دا مسله دا دې وجې نه چې دا خلک تنګ شي او بیا ته نه مونږ ډیمانډ وکړو او ووایي چې یاره هغه پیسې هغه کا هغه کار سرکاري طور باندې ټیک شي خو دوی پکې مینس کې دغه طریقه باندې لینډ دین وکړي پیسې ورته 500 روپۍ راټولې شي دا خو ډیپینډ کوي اوس خو ریټونه ریوایز شو اوس نوی اډر راغلی اوس خو زوړ خبره وکړه هغه لوډ باندې ډیپینډ کوي دا خبره نه ده دا اوس دیوال دی هغه ځای باندې نوی لاین لګوي څومره پیسې ده کلیمه څومره پې دغه راځي دا جی په لوډ او په وایا ده که نه هېڅ لوډ وایا خو ته نه یو دیوال باندې 4000 سکیورټي ده چپ او یو 2000 دی 19,000 روپے اوس پرتی دي عدالت ته په باندې ګوي کوم هغه دنیا کې زه په 19,000 روپے مې پکې یاد فایل مې اوس پروت ته میټر به دا ماته به قیمت پرېږي لګي مخکې د حساب اوس دا راته وایي مخکې ایس ډي او صاحب چې د دې د وابډیو والا ډیوټي لنډمینانو ډیوټي 24 غنټې که نه نه داسې نه دا یونین نماینده ناست دي ته پته ده که نه دا چې کوم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن دی که نه ایلو سره دا رجسټر دی هغې مطابق 8 غنټې ډیوټي ده مونږ سره په کار دي چې 50 کسان دي مونږ سره 18 کسان کار کوي نو دا د دې کسانو د کمې د وجې مونږ د کسانو نه کار ډېره لوګي نو مونږ سره سټاف نشته دې له بیا مونږ آف ډے ویجز ورکوو او ایکسټرا پیمنٹ ورته کوو چې یاره تا اضافي دا ډیوټي کړې ده دې ته هم پته ده په دې ډپارټمنټ کې هم ډېر زیات شارټیج نه باقي 8 غنټې ده انټرنیشنل لو چې کومه ده هغه خو د نور لیبر دپاره ده که نه اوس بجلي خو د 8 غنټو استعمال شی نه دی نه کنه شیفټونه یي که نه درې شیفټونه یي شته نه سټاف نشته 50 کسانو اګینسټ 18 کسان دي ایس ډي او صاحب قانون خدا دی چې 24 تاسو پیسکو چې 24 غنټې به کوي که نه یو به موجود وي که نه اوس زه تاسو ته په قانون کې خبره کوم مثلا ما 2 میاشتې بیل جمع نه کو تاسو څه کوئ قانون مطابق نوټس ورکوو که نه نوټس ورکوئ که نه او که 3 میاشتې مې نه کو بیا به څه کوئ بیا به زه ما پسې پولیس راځي ما به تاړي ته بوځي ډسکنیکشن پرچه مطلب دا قانون مطابق که نه دلته چې قانون مطابق 24 غنټې یو کس به موجود وي نو زه څه وکړم ګوره ما خو تاسو ته ویل قانون خو یو دی که نه کم چې د ستاسو د سټاف خبره ده که نه او د برتې خبره نه خو آی ایم ایف ورته ټولو ته پته ده چې ای پی بند کړي چې تاسو به سټاف نه دی ایس ډي او صاحب بل لینډمینان دي دوه صحیح شو په دې باندې ډېره لوی لوکا ده لکه چپری ورسره ده او دا هغه نن بقای د موږ بل لینډمین ورکړو بل قسم ورکو بقای د موږ نن منصور ته یو سرجی بیا خو دې کې دا په کار دي که نه چې لکه اوس دا دوه لینډمینان یو د سهار ډیوټي کوي تر مازدیګره پورې ا دې لاړ شي بیا دې بل مازدیګر راځي ا دې شپه دې کې تېرېږي مونږ دلته کې دا ټول خلک محرومه پاتې وي د 5 بجو نه تر مورنینګ 5 بجو خیر دې د شپې به هغې ته مونږ ووایو د شپې به ورته مونږ ووایو ورته د شپې دپاره به ورته ووایو که نه چې ایکسټرا ډیوټي کوي مونږ ورته ووایو حالانکې دا چې مونږ نشو اخیستی وجه دا ده
چې دی خدا نه خواسته ستړي وي یا کار پې ډېر وي او څه اکسیډنټ وشو یا څه دغه وشو که نه نو هغه هم بیا موږ ته مسله جوړېږي خو بهرحال موږ به دغه کوو ما په لاره همدې ته ده ویل نه نه اوس خا د دې طریقه څه وه که نه 24 घन्टे ډیوټي وه بیا 3 کسان پکار اوس دا راځم دې ته چې سچویشن ته راځم مونږ بیا مونږ به درته خیر دی کس ته به ووایو تاسو سره به کم از کم دې ګرمۍ کې کاپریشن کوي چې ګرمۍ کې خلکو ته تکلیفي مسلې هغه تاسو ته کوي نه SHO د SDO صاحب دی بلاړو د 3-4 بجو کې بلاړو کورونو ته دلته به مسله راغه دی بس چلګو پته شته دی کې خو ډېر غریبانه نه میچا خو اوس کېږي نه بګیږي نه کله چې سټیشن نه راځي کنه دی کرای تم سوچ کی یاره ډېر زیاته کرای او دی ته بسوي چیرې کده ټیکسي پیسې را کوي نو درځم نه به وایي دا 2000 ټیکسي به دوی اغستلو کنه دا مطلب دا دی نه ټرانسفارمر پور چې راغلي 1500 روپیا ورکړي پرونه بالکل 1500 روپیا ورکړي دغه کې مو ملګری نه ستاره 8000 راغلي خرچه کړه SDO صاحب دا مو صفو خبره وکړه چې داغه نه ډیډکشن وکړه سو کا دته 8000 روپیا هغه د نوټس ورکوم خیر دی آسان نه دې ته 8000 روپیا پوره کې SDO صاحب هغه وایو کنه لینمن ته وکاو کنه نه لینمن کار څه کوي تاسو ګور دا خبره دا کاغذ کې راولو کنه نه 8000 روپیا نه زه خو خپل د کاغذ کا سندو په ساين کوم دا چې کم کمپلینټ دی د دې اگینست په پیزو کوم چې تا خلاف دا خبره ده تراشه نو هغه مدریټن کې جواب راکړي ګوره دا خو سرکاري دغه دا خو په کاغذ کې چلی چې هغه باندې ثابت شي ډیډکشن وکړو کو واو تنخواه کې به ډیډکشن وکړو بس خبره ختمه تنخواه به ډیډکشن ته ملاوي شي او دا ډیوټي ولا ته دوباره وایا SDO صاحب چې دا بسنګ ډیوټي دی کی به خیر دی مونږ چې لاړ شو نو بیا به وګورو چې کوم باندې تاسو اعتراض دی دا باندې اخوا کو بل یو مناسب کس بدل درکو بیا به غي ته وایو چې بيش دا کمپلینټ دی کې به دا کار کوي اب ورته مو خیر د انسترکشن ورکو خبره نه عمران به ورته دغه کیسه خبره او شپې ده پاره خو اوس راځو د لو ولټیج ته یوسف د لو ولټیج په اړه کې تاسو وایي په دې باندې زموږ خبرو شو منسټر صاحب سره دا نن لس کاله مخکې دلته کې دا منظور شوی خو بیا څه وجوهات د وجې بس ته نه ځو ګوره ستاسو خپل علاقه راځي کې ته نه ځو څه وجوهات د وجې هغه ریکنډکټینګ پاتې شو ریکنډکټ کې ته وایي چې کوم تار مونږ بدلو ټیک شو نو اوس هغه کیس مونږ دوباره روویستو هغه کې مونږ هینډ ټیکینګ پراپر نه کړی هغه منسټر صاحب چې دا کاغذ ما ته روباسه او ما ته یو کاپي ورسو چې زبر لیول باندې وینا کوم چې دې کې دوباره ریکنډکټینګ وشي چې ولټیج یو ورته ایکسترا فیډر د پاره ویلي دي او یو ریکنډکټینګ د پاره ویلي چې دار ده نه دا ویډیو لګیم د کنه منسټر بمګوري خیر زه به تو ولګم زه خپلم کاغذ غواړم SDO صاحب یو خبره کومه د لو ولټیج سره کنه او پیله تنا خپل لکه تعارف کو موږ پیله د فلای کمیټي د خبر روي چې ته صحیح شو لکه د کې عوامي نمائندګانو مشته دغه منبر دی دغه منبر د سره نور مشیران دی هغه یوت منبر دی او یوت منبر هم شته کسان شته هم سره کنه دا مسلې چې دي د تا چې څنګه وي دا لکه نوی نه دي ډېرې پکې زړې مسلې خو دې کمیټې موږ په دې باندې اکشن اخیستی چې دا مسلې به چې دا نن چې کوم وشي که نه دې به موږ ته یو ټیم راکوي په هغه ټیم کې به دا حل کوی راته ولې چې دا پیر ځل نه دی دا بار دغه للیپاپ یې موږ ته میلاویږي بالکل دا لو ولټیج چې دی مو ته پاته ده موږ لکه یو وبډي سره کوپریشن چې تاسو څنګه یې موږ د سره حد نه خپل حد نه زیات کوو د ټولو وبډي ولا د پاته ده چې تریکانډو وتی دا کوم ځای کې چې بل ځواکیو وشوه تر هغه ته پرې دا تورونه چې فیډر بدل شي موږ هم پهله جلوزي فیډر سره وکړه بیا جلوزي نه موږ خپل سلیمانه فیډر باندې دا تقریبا 2017 16 کې دغه تور دغه ته پرې کمپلیټ شو موږ خپل منبرانو په ټیم کې په خپل مو سره وبډي ول سره جی او موږ بل ملګری دی او دغه سي نور د سیمګری سره ورشکو جلی مو دي منډ تړې مو والی دي تر دغه ته پرې تورونه بدل شو دغه کانډونه لیکر تر دې بخته پرې تورونه پوتې شو اوس د سکور دی چې سوبډنټ سیب اورنګ یو ډیر وخت په دی رو کې تقریبا 12 کال نو خو زوینم په دلته کې پاتې شو هغه بقول دی هغه چې دا ام پی ایس چې اوسم یو منسټر دی خلیق الرحمن چې دا دغه وړو د اسماعیل خیلو کې استعمال کو ارڅ چې سې هغه خبره و نو مو ته دغه د وجه چې دا پرونیم د خبره کوا چې دا لو ولټیج دغه د مسله چې خپل بجلی لکه نشو در پرشه دغه ته پرې تورونه دا پاتې دي نو کوم هغه کوو نو د ورزيدو خطر دی
نو دې به څه حال وي چې دا اوس موږ د چای موږ سره زیاتی وکړو چې اوس لکه زه تونه ته یو زیمور کاسي اس ډي یو چې یاره د چای موږ تورونه اپله دیپله کړو چې دا تورونه موږ ته خپل ولګي دي کنډونه تر بختې پرې چې د لو ولټیج مسله یې هم دغې نه ده دغې د کوم فول ولټیج پرېږدي نه دا ټیکنیکل دغه مسله ده تر دغه ته پورې بدل شوي دي نور نه دي ګوره د دې خو تاسو ته ما وویل که نه چې کوم ورک آرډر شوی او ورک آرډر مطابق کار پوره نه دی شوی اوس د چا وخت کې نه یې شوی او ولې نه یې شوی هغه ما ته پته نشته خو ما کاغذ وکتو هغه کاغذ مطابق به دوباره موږ ډیمانډ وکړو چې آیا دا ورک آرډر په دغه چې کوم کار شوی او هغه میټیریل کې پوره کوئ که نه ریوایز ریټ کې پوره کوئ موږ به کاغذونه سره برابر کړو منسټر صاحب یې زه دله کومه بس ما ته صرف کاغذ برابر کوي نو دغه برابر شي انشاءالله هغې هر څه فایل هر څه پراته دي هسې ورک نه دي دې نه بغیر دې کې بعضې ځای کې چې کوم ځای کې پکاري او پول شفټ کولی هغه هم پکې کوو کاغذ به کله تیار شي نو دا خو او کاغذ هم روخ کې دی ای مطابق به دغو په خیر نه مطلب وا زه ورته پرسنلی ولیږم خبره نه ده هغه پکې انټرسټ اخیستی دا لږ صحیح دا لږ صحیح سلیخاني پیډر چې کوم دا ستاسو شوی دی که نه ایس ډي او صاحب ورته وایي چېرې تاسو ماته دا فایل راوالي چې تاسو د دې پوره هغه شتی دی د څه حساب دی نو هماغه فایل راوایستو ایس ډي او صاحب ورته چې په دې باندې نن چې کوم کنډکټر پاتې دی دوباره ډیمانډ وکړه او تاسو داسې تاسو کوم دوه ملګري داسې وي که نه چې هغه وشي چې موږ تاسو ته راوړو بس که تاسو بیا کلیواله ته ښایي خیر زه به خلیق صاحب ته خپله هم ورکړم هغه ته به ووایم ایس ډي او صاحب مطلب دا دی چې دا هغه چې کوم دی دا بیا چېرته په کالونو ته خبره ووتله دا خو داسې ده چې 2013-14 کې دا فیډر شوی و که نه اوس 24 دی نو چې اوس خبره ماته وشوه زه خو ورته دغه کومه چې کاغذ به ورکړم ما خو ورته ګوره مخکې ویلي دي چې دې کې 4-5 دفتري ایکسچینج دفتر دی اے سی دفتر دی چیف دفتر دی پلانینګ دی سٹور دی دا پروسس دی که نه دا یو دغه باندې خو نه کېږي یو پروسس په ذریعه کېږي انشاءالله پروسس به سره ټول کړو زموږ دفتر نه به بالکل تاسو چې موږ سره ښه کوئ که نه نو دا شی به زموږ کله پورې زه به چې اوس لاړ شم زه به سوبډنټ ته وایم هغه پې ورکینګ وکړي چې څنګه ماته خلیق ویلي دي یو به درته ایکسټرا فیډر دپاره دغه کوو او یو به دې کې ریکنډکټینګ دپاره کوو دا ریکنډکټینګ چې کوم خپل الریډي یو تیار کیس دی ورک آرډر دی دې باندې به کاغذ ضرور شي او د بل فیډر دپاره خو به خامخا سروې کېږي او بیا به پکې هغې کې نقشه جوړېږي او هغې مطابق به یې ته ډیمانډ کېږي نو هغه به لږ سلو کېږي او دا به درته انشاءالله بل فیډر ضرورت څه دی خیر دی منسټر صاحب وویل وکړه ګوره که درته یې بل وکړو نو بس تاسو فایده را پکې خیر چې موږ سره تیار دی درته وکړي پیله دا تیار هم درته کوي او بل هم درته دغه کوي ښه نو اندازتن ایس ډي او صاحب چې تاسو زور شي مونږ په هغه شو څومره ټایم لکه دې پسې به خبره کوم لکه ځکه دا اوس چې خبره چې منډه ورپسې وینا به کې وي لکه بیا خو هوایي خبره منسټر صاحب تاسو سره ناست ګوره داسې ده چې دې کې مونږ منډه وکړو دفتر یې ټولې اپروول ورکړي میټیریل مونږ ته ریلیز شي نو میټیریل باندې بیا کنسټرکشن والا کار کوي هغې دپاره بیا پرمټ یې غواړي ستاسو پرمټ ستاسو په لین باندې پرمټ اخیستو لپاره غټه مسله د چراټ ته چونې ده ځکه چې هغې بالکل هغې کار نه وی روان کړی دی 400 ډیفینس کار دی خو هغې مونږ ته لیټر کړی و چې فی الحال به پرمټ بالکل نه ورکوي دا مې دې پورې وویله چې لکه فرض کړو مونږ هم غواړو نو داسې 15-20 ورځې خو بالکل څه نه کېږي او هغې دې دوران کې به کاغذ برابر کړو هر څه به وکړو چې تاسو ته میټریل تیار میلو شي بس یې به راشي پرمټ والي بیا خو 4-5 ورځو کار دی دا دومره پورونه څومره 100 کیلومتر دی دغه واو لیک دی هغه بیا چې یې کار شروع کړي 5 ورځو کې دغه تار بدلولی شي هغه ایکسپرټ هغې کولی شي خبره د کاغذ ده چې کاغذ پوره شي نو بس دا خو رسه تاسو بیا کوپریشن کوو که نه ما خو درته چې زما طرفه خو مخکې مې دله کاغذونه چې کوم کسانو سروې کړی دا ساجد راغلی او دی راغلی ټول مې دره لیکلي دي زه به درته یو کاپي وښیم نه اوس پرون مونږ راغلي یو هلته ګریډ سټیشن ته 11 بجې هغې نه پس ولټیج مکمل ټیک و چې چا کور ته مرینګ والی دی بیا چې کله مونږ بیا چې واپس مونږ داسې ده چې پرون مونږ خپل ډریبون والی پرون ټمپریچر او نن ټمپریچر کې فرق دی پرون ټمپریچر ما کتل ستا هغه ما سپرډنټ کتل پرون 3800 نه خیر موږ ته خو زیات فیل شوی خو بهرحال نن او پرون ورځ کې لږ فرق شته خیر دی د ټمپریچر د وجې نه
څونه کمیږي داسې نه ده اخو تا باندې ډیپینډ کوي ګوره بعضې ځای کې دا اوس زه تا ته اوس څنګه زه میتھمیټیکلی تا پوهېږم چې ایکسپونینشل دغه څه ته وایي چې بعضې ځای کې ته یو فګر کې فرق راولي هلته 10 راځي بعضې ځای کې 2 راولي نو 20 په ځای 50 راځي دا ډیپینډ کوي په دغه باندې ټمپریچر باندې لوډ باندې کنډکټر سایز باندې دې کې ډېر فیکټرز دي خو بهرحال دغه مین دغه دا دی چې بس ریکنډکټینګ دپاره همدغه زوړ فایل روباسو په هغې په ریفرنس کې لیټر وکړو چې زه راته کار وشي تیار دغه پروت دی زوړ بچې دا درته وشي نه زمونږ خو ګوره اخو داسې نی اخو ګریډ باندې ډیپینډ کوي چې کم ګریډ ته د 132 نه څومره وولټیج راځي هغه بیا 11000 لین باندې تقسیموي بیا هلته 2 ټرانسفارمري یو ټرانسفارمر باندې نیم فیډري په بل باندې نو هغه ګوري چې په کم ټرانسفارمر باندې لوډ ډېر دی هغه وولټیج کمی په بل باندې لوډ کمی هغه به کمی دا په هغې باندې ډیپینډ کوي داسې ورته زه ایګزیکټ نشم ویلی چې بوی تا ته ما دومره در پرېښو دا هغه موقع مناسبت سره پته لګي پسته مونږ ته 45 نوالي تر 50 پورې بيجي نیول نه کوي سر دا بیګا بيجي چې بیګا 3 سوچ په باور باندې پسته 3 هغه نه پکې چلونه نو ضابط سهار چې څنګه 170 نه دا خبره ټیک وکړه زه دغه تراتلو زیو صاحب مطلب دا کنه اوس موجوده ټیم کې میاشتې وشوې ما بخته کې 60 هغه د وولټیج دا ولې ته ذمہوار سره په کار دی که نه چې ته مونږ ته 220 پورې وولټیج راکړي بخته ته ولې که نه ته ذمہوار سره ته یې بل څوک نشته دلته کې ته یې دا ستا ویکنس دی هغه ګریډ باندې هم ډیپینډ کوي نه ګریډ خو بیل ډپارټمنټ دی بیل ډپارټمنټ اجي ته پته راغله ګریډ هغه بیل ډپارټمنټ دی لګا دی پاور ټرانسفارمر هغه باندې صحیح دی نه دا هم دغه خبره کوم لګولې دی هغې باوجود چې دی کم دی زیو صاحب زمونږ فیډر باندې څونه هغه دی لوډ شیډینګ دی زیو صاحب زمونږ که ته انګلینډ کې وې که نه ته به پخوا ډسمیس وي long time ago څنګه مړ په ټول صحیح ده لالا زیو صاحب څومره لوډ شیډینګ دی زموږ فیډر باندې 8 دی که نه جی 8 घंटे او که زه ته یم 24 घंटे دی نه خیر دی هغه ګوره پرون بیګم ما خبرې وشوې منسټر صاحب سره او سټاف سره مې وشوې ما ورته ویل که فرض کړو چا ټرانسفارمر اوس ودي که نه نو تاسو ته خو پته چې چا ټرانسفارمر نی هغه باندې لا توندي وي هغه وایي چې بس ما ته ولګو نو بیا زموږ دا فیصله وشوه چې کم ګنټه کې لوډ شیډینګ وي هغه ګنټه کې به تاسو کار کوئ چې د خلکو ټایم خراب نشي چې اضافي هسې نه اوس 9 نه 10 پورې بجلي او 10 نه 11 لوډ شیډینګ دی نو 9 بجې میل کار مه کوئ او کم 10 هم مه کوئ چې 10 بجې بجلي بند شي لوډ شیډینګ ټایم وي هغې کې تاسو خپل کار وکړئ او بیا واپس ورته نه دا خو ټیک شو دا خو هغه شو که زه خو ته دې خبره کوم ملګري چې خبره وکړه چې نیول نه کېږي که نه نو په دې بجلۍ باندې زه څه کوم چې راشئ تاسو وګورئ بر حالات پکې پې نه تاویږي ګوره اخو د وولټیج مسله شوه ګوره تاسو لوډ شیډینګ خبره وکړه که نه نو شور نو انډایرکټلی خو لوډ شیډینګ شو که نه انډایرکټلی خو شو که نه نه ګوره لوډ شیډینګ بیل شی دی وولټیج بیل د وولټیج خو دغه حل دی موږ درته انشاءالله دغه روباسو اوس زر در زره به وکړو د 10 کالو 20 کالو مسله ده خیر دی موږ کوشش کوو چې میاشت کې حل شي دا به انشاءالله دغه شي باقي لوډ شیډینګ دی لوډ شیډینګ چې کوم ستاسو شیډول لوډ شیډینګ دی هغه ګریډ نه هلته شیټونه راوالو که به تاسو ته پته ولګي چې کومه ګنټه کې لوډ شیډینګ دی ایګزیکټ به هماغه کېږي کلیم صاحب داسې کار دی چې 20 دن ورسره ولیکې ایس ډي او صاحب به انشاءالله تعالی موږ ته دا وولټیج مسله څه که چې موږ بیا نه ده پکار دا بجلي چې وولټیج دی داسې به بجلۍ باندې څه کوم بیا جی لوډ شیډینګ په خپل ځای دی چې څه هغه عام لوډ شیډینګ دی هغه در سره منو در سره صحیح شو خو چې دا کم بجلي راځي او دا هم لو وولټیج وي نو دا نه خیر دی هغه تاسو 2-3 کسان راشئ هغې دپاره کم ورکډر مونږ کړی دی زه به تاسو ته ښیم چې کم دفتر دی کې انوالو دی هغه به لاړ شو زه به سره خپل نماینده ولېږم سوپرډنټ لیول کس به سره لاړ شي ټولو باندې به دغه وشي چې ستاسو کار راغونډ شي تاسو به لږ پته مو لګي چې دا مسله څوک حل کولی شي او دا مسله دغه کم طرف نه
سر لوډ سیټینګ کیږي کوم بیس باندې ریکوري بیس باندې او ریکوري دغه باندې او ریکوري او لاس ریکوري خو دې مخې چې څومره کلی دي دوه خو 100 کې نه ای کې دا څه ده نه یوازې ریکوري نه لاس زم بیا خو استاد مشران ته موږ خیر تاسو ته فکر وخایو هغه پرونه حالت ماته فکر وشه یو مال کونه اچھا کول لکه زه خو در کوم بیګنه دا سیدا کله اوس دا سجو صاحب ناسې کدي ته مچیره غلا به څنګه ختميږي نو لکه دې خورده کټ نشي اچولې کنه او نه اوس زه ما سره کسانم کم دی استاد سړی زبر ورځ یو ګرځم چې اوس د شپې کونډه چی بیا وسو کوم سر دې باندې چې موږ نه کوم خپل نه کلی راغلي دي نه 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 نور نه اضافي نه ګوره تاسو دا خبره د سره سم سره سم مرګي خبرو کا پرون خلیق سے بیا په ویس پرې تاسو د ډېرې کورونو یو د ټرانسفارمر یاد کی او د داور آباد هغه پرويز هم دې تفریح او چې یاره تاسو د ډاګ اسماعیل خیل نه لکه تاسو اعتراض هم دي چې د ډاګ اسماعیل خیل دا کومه ټرانسفارمر دي یا د هغه ډېرې کورونو دي کنیکشن هغه ته وایي چې تاسو دا فرست پریورټي باندې هغه ته وایي چې زما په فند کې دا واچو او تا جوړ ژوند تا دی ویلی دی نه وختي مو ویل سارم دا خبره کړې دا به نه خوشي دا به نه خوشي هغه کې مونږ وکړو زیو صاحب چې دا کوم غیر قانوني هغه دی سو کنیکشن ګوره دا چې خیر دی ته غیر قانوني ځکه نشي ویلې چې دا خو مخکې یو فیډر وکنه نه مخکې جلوزې سره خو یو فیډر وکنه دا ټول لکه په یو فیډر وکنه بیا چې کله فیډر بیل شون دا خو په هغه ټایم کې په کار ګوره زه خو نوم یا بل سټاف زموږ څوک به وکس که نه نو دا خو په هغه ټایم په کار ونه شوه اوس تر د هغې حل روباسو سر ورو کې ټایم پیریډ زیاتی کنه سر به دا مسله حل شي پناکوټ کې شوی دی د بدرې نور شي بازار پناکوټ کې خو شته جی یو درې سلوټه سمره هغه سشته خټک باکس سره وړاو سره خټک باکس سره ریزي ده کې ودود کشته دی سپین خاک کسان ته شته دی نه خیر هغه خو نه سپین خاک نشته یو ټرانسفارمر باندې پړاو سره لګیدلی دی ولې لګیدلی دی ما خبره هغه خلکو ته ضرورت دی چې مینې سیف وته کړي نو ته ما کړي نو ته سیف کړي کنسټرکشن والا ولګي او فند دا وی نه پی فند مونږ ته مېش پس کړي ټیکنګ راشي چې ما ته راشي بل کوم ځای نو دا مرګري چې څنګه لګیدل نه وتا یو پړاو کې یو پړاو دوه پړاو کې بیا په داور آباد کې دغه کې ډېرې کورونو کې یا 3 دی یا 4 او په دغه کې چې د زما خیال دی یو دی ماجر بازار کې شچا ټرانسفارمر ماجر بازار کې بنشته دا زمونږ ولټیج زمونږ په بختیا کې بیا څو ورالي صاحب کو 18 ټرانسفارمر د بختیا کې او ټوټل ستاسو په فیډر باندې 83 ټرانسفارمر دي 83 کې 13 مطلب تاسو چې کوم یاد وا ایکسترا زه ته خبره کوم تاسو د کلی ما خبره 83 ټرانسفارمر تاسو د کلی نو دا اوس اخو دی ویل کنه هغه د پاره دغه تیارو منه څه په فن سوري تاسو خبره کوله پرويز قانون پکې خپل انټرست لري چې هغه وځي دا کیسه کې اړو ما چې یاره ماته دا خلکو مسله ختمه نو هغه پرون پاتې او ماته وی چې سبا یا بل ورځ کوم او اصل کې سیب سره پاتې و چې دا لین د ډیر زیات ماته معلوم دا کې داسې خبره ویل تاسو مطمئن کولی زه ذکر راغلی اوس ما د ټول ټرانسفارمر خراب حساب نه پاتې یو په ډیرې اصول کې یو په چبلي ما سټاف کې نو لیدې کې نه چې کله 2 بجو شیډینګ شي تاسو په خپل سیفټي مو کې یو بیا برابر نو دا هغه ماته وي دا پرځ تقریبا 2 ورځې کې ودا مسله حل شي تاسو دا یره دا چې لبای هغه باغی له پروپوزل تیاری کو سامان وو دا څنګه د چې لکه دین را کوس کا او به وانه دې کې منځ کې لکه ګوره دا تاسو لین راغلو هغه په کې لګولې دې ته بل ډاګ سپیل کې نو سره اس ډیو صاحب یو نیمه میاش ماته ست مخ کې دا خبره کړی و چې یاره اعلان یې لوډ شیډینګ در سره مونږ منو غیر اعلان یې نه منو خټک باغ نه تر پناکوټه پورې په دې لاچیانو کې تارونه تللی دي په هغې باندې اوسه پورې تاسو
0% کار کړی دی او د هغې ورځ نه تر اوسه پورې مونږ څونه تکلیف برداشت کړی نه هغه خو هغه دغه ولا دغه ته وایي زراعت والا ته وایي زراعت والا اصل کې چې تیرلی وایي ما تاسو وګورئ ګوره دا تاسو راشئ که نه ګوره یو خبره کول دي یو پریکټیکل کتل وي د ډاکټري کلي نه والا تر ماجر بازاره پورې یا د پړاو نه والا تر خټکباغه پورې صحیح شو لاجیان دي خو د ډاکټري کلي نه تر ماجر بازاره پورې دې سره موږ سره چراټ سرکټ کوي او که د بل چا دپاره زور لکه هلته هر چا دپاره زوره وکړي دا خبرې نیم به کاران دي ولته اوس ته خفه ده که نه تاسو لا یو ده خو دا بس چار څه دې جوړېږي هغه یې مونږ له بلکل لا اپروول نه هغې د طرفه نشته د هغې تاسو ته به د هغې کاپي هم درکړو منسټر صاحب وایي چې زه په خپل انټرسټ باندې منسټر صاحب وایي زه ډي سی صاحب ته وایم هغې به ریکویسټ ورته وکړي چې یاره تاسو له ټایم درکړي چې پرمټ واري چې دا کار دا وایي چې مونږ به دا پرایویټ ارو والا کسان دې تیرلي به یې ګڼ کړو دا به خبرې نه عمر کا عمران بھائی پوه شوم عمران بھائی تاسو خبره زه پوه شوم ایس ډي او صاحب په هغه ورځ مونږ ته ویلي وو چې دا به وشي ویلي مو که نه ناست وو سره بل منسټر صاحب تاسو ته کالم کړی یو ټایم کې که یاد دي شي مونږ چې درتلو هغې نه در سره مخکې چې یاره هغه خندانه پکې دا وایي چې مړه څه پیسې به زه درکړم او څه زمونږ یو مشر ناست وو یاد مو شي خبره ګپ شپ نه ته ووایې که نه نو اوسه پورې دا غیر اعلاني لوډ شیډینګ د ستاسو د دې غفلت د وجې نه ولې په مونږ کې تاسو مونږ ته څه وکړو په دې یوه نیمه میاشت کې زه خو دې ته جاړم نو دغې وجې نه کېږي که معمولي اوس دا هوا ولګي الاچان په هغه راپروزي خټکباغ سره د ریحان کلی دی که نه دا ته وګورې دغه ته کې د الاچان چې کله لږ هوا وچلېږي هغه درته وویل که نه چې مونږ ټري ټریمینګ مونږ د دې د وجې نشو کولی چې چراټ باندې مونږ پرمټ نشو اخیستی دا چراټ سرکټ په هغه ځای کې راتېر شوی دی کله چې مونږ ته چراټ نه پرمټ اجازت میلو شو په هغه ورځ به تاسو ته مو وایو مونږ به خپل کسان کړو ټول به راغونډ شو او هغې باندې به کټینګ وکړو ټریمینګ به وکړو دا مسله به حل کړو نو دا به کله حل کېږي اوس دا راته چې هغې مونږ ته اجازت راکړي هغې مونږ ته دې میاشت کې 15 پرمټې وې او مونږ ورته لیټر کړی دی مونږ ته اجازت رانه کړو چې نه فلحال به پرمټ تاسو نه علي د انجینرینګ یونیورسټي والا دې خپل فیډر کړی دی هغې ورته لیټر کړو هغې اجازت مونږ ته رانه کړو د دې مونږ ته څه بل حل نشته دی نه چراټ بندول دي بس چراټ وغې ته به ریکویسټ کوو مونږ مخکې مونږ ته دې میاشت کې مې اجازه رانه کړو چراټ کې چا سره کم یاره هغې خپل څه کمانډنټ دی هغې کار یې کولو اوس د هغې سیکرټ خبرې دي هغه لیټر یې مونږ ته شوي دي نه شو ویلی که نه خو هغې څه کار کول هغې ویل فلحال اجازت نه شم نه دې کې خو داسې کار دی که نه ګوره ایس ډي او صاحب بیا هم خبر راځي کم سے کم مونږ خو خبر کړي وو که نه کیدای شي چې مونږ پکې د خپل طرف نه څه کړي وی په چا هغه باندې مو کړي لکه ګوره یو کار مونږ کوو او کول غواړو نو به دې کې بیا مونږ څه له پرچار کوو خو ګوره لیمیټیشنز خو شته که نه نه داسې خو تاسو کار کوئ خو دغه 10 سال پکې واوړي نه مونږ پرمټ ته پاره ویلي دي ورته دا انجینرینګ یونیورسټۍ بلکې داسې کار دی انجینرینګ یونیورسټۍ چې کوم فیډر کېږي کله پرمټې وي په هغه دوران کې وکړي چې په چراټ باندې پرمټي را روان میاشت کې به دا پرمټې خامخا دي علي بیا به ورته وکړو چې پرمټې والي مونږ به ورته ډیټونه وښایو دی به سره شیر کړي چې په دې ورځ دې ټایم نه دې ټایم پورې په چراټ پرمټ دی هغې کې به کار وکړو ایگزیکټ هغه پته نه لګي څه ناسو نه لوډ شیډینګ به خو بیا 2-3 میاشتې پس کوارټرلی فګر راځي هغې مطابق کېږي او هم ولټیج کې به څه ناسې امپرومنټ راشي چې لوډ پې کم شي لوډ شیډینګ کې یو 2-3 میاشتې به هغه خو به لیټر مونږ وکړو پی ډي سي ته پی ډي سي ورته مونږ وایو نو هغې ته مونږ وایو چې یاره 2 ګنټې نه ولا 2 ګنټې ته خو بیا ټول ګوره غریب خلک دی چا به واس کېږي چا به نه کېږي غرمې 2-3 بجې سخت دی صحیح شو دا 2-3 بجې تاسو چې 5 نه 6 پورې کوم لوډ شیډینګ کوي بیا مخکې ستاسو مخکې شیډول کې هم فرق راځي هغې ته هم ګوري که نه ګوره هغه ګنټو ته هم ګوري دې نه علاوه چې کوم پاور ټرانسفارمر نه ستاسو فیډر چالو دي نورو فیډرو ته هم ګوري چې په هغې لوډ شیډینګ سخت وخت دی خیر دی مونږ به ورته لیټر وکړو ریکویسټ به ورته وکړو پی ډي سي ته به یو په د ډاکبیسوتو په قبرستان کې چې موجوده ده لکه اکثر دا غورځېږي په موږ باندې بیا هغه بند وي هغه هم سهار مسله حل کړې ده هغې مسله حل شوې د ډاکبیسوتو په قبرستان کې چې کوم اډه ده موږ چې دا ختمه شي دا آسې اډه به په دې نه ختمو چې بعضې ځای کې داسې چل وي چې لکه ما ته په بل سرکټ هم مسلې که نه ګوره اول ستاسو په فیډر باندې ما کار او ډاک اسماعیل خیل نه دی ما اډې دواړه کټ کړي وي او لږه غوندې هوا راله په ډاک اسماعیل خیل باندې لخته کېناسته دې کې چې یو فوټ یو نیم فوټ ګیپ دی نه حقیقت درته وایم نو زه خپل زندګي بچ کولو دپاره اډه کټ کړم
لنډ نه لنډ ځای ګورم که نه لکه څومره لنډ ځای کې زه کټ کړم او زه سیف یم هغسې سیفټي مونږ سره هم نشته چې اوس ما له بکټ راکړي هغه شی سي چې ما پکې اوچت کړي او زه کار وکړم هغه بیا ما ناف کوي خو نشته دی بس صفا خبرې کوو عمران صاحب دا اډه چې کومه ده که نه زه 24 اور د ګریډ سره اپډیټ یم ټیک ده ما سره خپل پرسنل نمبر راکړی چې لږ هم هوا راشي که نه په مونږ باندې اډې بندې شي زه سلیخانې کې اول ټلیفون وکړم اډه بنده ده هغه که ټلیفون وکړم اډه بنده ده ګریډ ته ټلیفون وکړم اډه بنده بهر ته ټلیفون وکړم بهر ته ټلیفون وکړم یاره مونږ څه خلک نشته دی هغه خوبونه کوي ودی دا اډه لږ را مخکې کوي ماجل بازار نه مخکې ولو که بیا هم خیر دی ډاکبیسود کې یو اډه ده په ماجل بازار کې بله ده صحیح شو په داوره په خلي ګجري سره بیا درېیمه ده په داور آباد کې څلورمه ده بیا راشي په کنډو کې پنځمه ده اوس په والو کې دا شپږمه شوه ما دوی ته وویل لکه مونږ سره هم صفا خبره میټیریل کمې کورنو بغیر د ریکویسټ کړي سامان هم پیدا کړي چې تاسو راکړئ خو هغه ما دوی ته وویل چې مونږ اوس ځکه نه بندوو چې دا 10-12 ورځې د غوښو مسله ده لکه هر یو اډه چې دی نو 2-3 ګنټې به غواړي چپری ته به خپله شي که چپری کې کار کېږي د چپری اډه به غورځېږي بختۍ کوټلی صلیحانه کې چالي په کوټلی کوټ کې کار کېږي خلیل پټي کې ورته اډه لګوم صلیحانه دي چې کوم ما کړي دي هغه هم درته دا ډېر خو منو دا صحیح ده چې شپږ نه اته ولګوه صرف ډاکبیسود والا ختمه که بس صرف ډاکبیسود والا هغه د ګریډ نه بندوئ چې څه مسله شي ګریډ ته ټلیفون وکړئ چې موږ د بجلي بنده کړي ایس ډي او صاحب د اخري خبره ته کوم هلکه ټول واورئ زمونږ خو سروې شوي ده د کم چې دننه کلي کې د وړې وړې تارونو مرو مسلې دي که نه او بیرته شته دی کې ویډیو تالته ورشي ویډیو ته وشه خو دې نه علاوه کوټلي کلا کوټلي خور ده سیک شو او بختې په دې کې هم دغسې مسلې موجود دي لکه څنګه چې الله دې نه کړي دا یو ځل خوش وله په دا کوم کلي کې خو دلته کې چې کم دی که نه دا موجود دي د دې لپاره به سبا کسان راولیږي چې سروې وکړي عمران به ما ته لږ وګوره خیر په بختۍ کې مونږ د صرف یو کولې ده او هغې کې لکه د دې کور د پاسه تېره ده منځ 13 فوټ لار ده بار نو دا خلک یو منټ اوس زما خبر ته غوږ کېدی چې دا بلال څه شو دا محبت مازو د شمیم د کور د پاسه چې کومه راغلې ده یا چې ده نو دا دې خوا د اسیدي د چتونو کارخانې چې د هغې څه نوم دی هغه لارې ته یې نه پرېږدي زه به راشم روټ پر راته تاسو وښایي زه به د ځای منتخب کړم نه اوس یو منټ ما لرم مې زه به راته ځای وښیم چې په دې ځای زه لین راوستی شم فیزیک پوینټ کې به جوړ کړم تاسو به پرې راسره کسانې کړي هغې ته به ته راشي او بله د جې سکول چې کوم دی یا هغې منځ کار یا به سبا ورځي یا به پرېږدي تار دی هغه به د واپس پرېږدي وکړو چې کوم ګوره دا ټرانسفارمر بندېږي او کېږي که نه ټرانسفارمر ته چې کوم روان دی وایي بایر صحیح لګېدلی ګوره ما غوښتې چې کوم اند سپاټ کېږي هغه به راته توښې زه به په هغه موقع باندې وکړم تېرېږي ټیک ده سبا به ته راشي عمرانه سبا به انشاءالله زه راشم سبا به داسې کار وکړي چې کوټي کلا کې به اوس ملګری کړم کې چې سروې ډېره سونه ده نه سروې سره سونه دې کې داسې نه ده داسې نه ګوره یو ځای ته وکتو که نه او بیا راولي پوینټونو کې او بیا نقشه هم جوړولي نو خیر دی که یو ورځ په دې دوه لګېدو خو چې کار ټیک شي دا وایم ایس ډي او صاحب نه زما مقصد ګوره دې سبا وګوري د پوینټونو د کوټلي کلا کوټلي خور د بختې والا چیکي په دې کې چې کم ټایم اغوستو که نه अब تاسو هغه کې راولې دا کم چې ډایرکټ دي دا که دا مونږ تارونه مونږ نشو نو دوی به په بله ورځ ورپسې راشي نو دلته دې ځایونو کې به دا کار وکړي هغه نورو ته به خیر دی زه به ځان سره عمل هم راولم یو نماینده به ما سره شي زه به لاین وګورم چې کم اسان دي صحیح شو زه به هغوی ته هم وبېږم ډایرکټ صحیح شو بس صحیح شو لکه دا خبره دا به موږ ولا د کوم چې تورونه موږ د کلو چې کوم رټټ دي داسې هغه ته ولرګي وچی اول خو مو مخکې وته موږ لرګي چولو هغه باندې کیږي چې په نیټ خو کیږي چې جرنیخ ټیک شو د دې شي ته موږ تاسو ته ویل وځو خبره په دې بل دا چوکې چپری سره نږدې کنه چپری سره اوس هغه چاغو په لګور موږ ته پوینټ اوټ شي کنه یا چاغو نو څه دا ویډیو اشواق بھائی تو 11000 نه دی کنه هغه هم به وګوره او د بل چې کوم لګي دي کام نه کام چې ولي ګو 300 غزه پارک کې خو دوه ترې پورې نه غوړي هغه ته دې کې منځ کې وګوره که یو پول کلیم بھائی موږ هم پکړی د وډې سره وی دي هیڅ هم نشته دی والله که وزر نشته دا به په سورو خیر دا قبیلونو نه نو بل خو زمون کار نه بل خو ډایرکټ بل خو ځي کنه
بوشونه د تاسو سره شته دي؟ نه شته نه خیر دی که مونږ ته میلاوېده ډیمانډ به وکړو خو یاره ګرانه ده نو ورته به پروګرام ورکړو یو کس په شپه ځي بیا ټیک دی جی لین مین دې باندې به مونږ سبا انشاءالله تاسو ته دغه کو بس یو بند را چې تاسو کوم یاد کو که نه ابا ټرانسفر شي ټیک ده بل به څوک هغې پسې راځي بس کورو ابا مونږ ګورو ګوره دواړه په یو ځای ځکه نه شو لرې کولی که نه چې هغوی ته علاقه معلومه ده بیا به مسلې وي ټیک ده نوی کس راشي هغه ته به ځای نه معلوم تاسو ته هم مسلې وي هغه ته به ټیک شو بل لو وولټیج دی ټیک ده جی دا خو دوی تاسو ته ووایي چې نایټ ټایم دی پوره چې کوم د شفټ او دیو اب تاسو ته موږ خپل چې کوم دوه کسان چې اب موږ خپل کې کینو تاسو ته به یو کس دلته کې د شپې هغه موږ د افټر روټیشن جوړو د 15 ورځې جوړو د 10 ورځې جوړو بل لو وولټیج دی تاسو ته جو سه وی چې موږ په کرسپانډنس وسکو ورځ نیمه کې ټیک ده جی بل دا شفټینګ د ټرانسفارمر تاسو دا مرګري چې لیګل دي دا لیګل دي ځکه د دې بلنګ تاسو ته کیږي کلیکشن او بلنګ دواړه دی فیډر باندې کیږي دا به موږ شفټ کوو هغې ته خو کیدای شي هلته کې د اغلا کېږي یا لاسې ځي که نه څه مسله وي ټیک ده بل د دې ونو دا ټریمینګ اف ټریز ټیک شو دا خو تاسو ته موږ وایي چې رای نه به موږ اپروول اخلو بیا به دا کوو بل اډې نیمه میاشت مخکې مو ویلي وو نه جي هغه خو تاسو ته موږ وایي که نه هغه یې موږ له فارمټ نه راکوي حاجي بل جی بل دغه دی دا ټي اف اډې تاسو یادېږي که نه هغه ته عمران وایي چې یاره به اوس له 70 ورځې پس وکړو ځکه چې اوس به بجلي بیا بندېږي که نه 2-3 غنټې پرې لګي او بل هیزټ پوینټس دلته دی خو به سبا راشي انشاءالله باختای کې دي دلته دي تاسو وایي که نه زمونږ په بس 24 غنټې به زمونږ په هغه باندې پروت دي که نه لکه په نوم باندې پروت دي ابا ټالي کې به چې کوم ځای کې ټرانسفارمر خرابېږي ورته لګوي بس نه بیا به داسې ورته وایو چې 50 100 او دا ټول لغو ټرانسفارمر ورکوي او ګل یو قانون ځان به کوي چې 50 په ځای ورته 50 کې پیسې پوښ دې غوړ کوی ایسے جو صاحب تاسو مطمئن ہے نه نو زیو سره موږ سره مخکې هغه کړی دی که نه ته مانی چې مونږ باندې په ډومبي ځل ډېر خلک کېدلی او مونږ ته ډایرکټ وایي چې ما شپږ میاشتې کېږي او تا مونږ ته مرکات داسې خو تاسو ته وویل کړی چې دفتري چې کومې خبرې چې زما کم وس دی نو عدالت نه خو زما وس نه رسېږي ټیک شو که نه هغې ته به هم تور سره منډې وې چې کم دفتر کې رکاوټ جوړ شوی دی یا کم ځای کې دا دا خو تاسو ته خپل کس سره زه در کومه بلکې سوپرډنټ په درکمه ټیک شو او راشي سبا راشي یو دوه کسان ته وایي شواک راشي یو دغه پکې وکړئ که نه صحیح ده موږ چې چېرته منډه تړوي یا به سره کوو ایس ډي او صاحب چې کوم ځای تاسو ته رکاوټ راځي ته ورسېدې که نه وایه راته په داسې وایه لکه یو کس مونږ ته راکوي دغه رکاوټ دی بس هغه سره ګرځي مونږ به سره دغه کوو چې تاسو به منفامي خو چې داسې بیا الله دې نه کړي میاشت یې ونیمه پس بیا کړي نو بیا تاسو مونږ ته وایي چې دا د رکاوټ او تاسو مونږ ته ویلي نه که نه نو ګوره بیا مو درنه ګیله نه دي راشي دفتر ته سر راشي یا کوم شی رکاوټ یو خصوصي دی موږ سره خپل کمیټې ګروپ دي چې تاسو د ما یا د علي سره چې هغه کې شیر کې نو هغه مونږ یو کس رولېږي یو کس رولېږي چې بس کار ورته واده کوو زموږ کس پر سره تاسو ته خپل اندازه کېږي چې کار هم کم دی ته ورسېدو او څنګه روان صحیح شو دعا وکړئ ملک صاحب اسماعیل دعا وکړئ جی دعا خدمات کړي خو خدمات قبول منظور کړي یا الله کې موږ نه سګمنې شي ټولو ته معافي وکړي یا الله دې اس ایچ او صاحب او دې ډي او صاحب په ژوند کې ډېر خیر واچي او یا الله دا توفیق ورته ورکړي چې کومې وعدې موږ زه وکړي چې سهار ته ورسئ نور ملګري چې کوم راغلي چې چا په کې څه قسم ته ډیوټي ده خدای هغو ته دا توفیق ورکړي چې موږ دا کار سهار ته ورسئ ای الله دې دې هلکانو په ژوند کې ډېر خیر برکات واچي یا الله موږ ټولو کولو خپل کې سه اتفاق راولي چې ته مې بې اتفاقي ما راولي ازر مجمع کې چې چا شرع یا جاتے په خپل یا الله تی پورا کې خیر او د رحمت بارانو کې یا الله دې موږ عمل کې رب العالمین ډېر امن او امان راولي یا الله موږ مو بخي موږ ټول رشتہ دارانو بخي یا آدم علیه السلام نه تر دې وخته چې کوم مؤمنان مسلمانان واپس شوي دي انسانانو کې دي جناتو کې دي نر دي ښځې ټولو بخي اسلام بیماران کو کورونو کې دي هسپتالونو کې دنیا ګوټ ګوټ کې دي الله ټولو ته دین دې لپاره روغ صحت ورکړي یا الله چې
چې کوم په سفر کې ورونه دي خدای خپل خپل کورونو ته په ډاکو منګولو راولي یا الله ته مونږ ټولو نه رضا شي که څه ګنیر نشي وي الله تر ته معافي وکړي خیر دې پر د لکان راوتلي خدای د خیر قبول منظور کړي یا الله چې چا پکې لږ خدمت کړی ډېر خدمت یې کړی خدای په دنیا او په آخر ورته بدلې ورکړي او یا الله د خیر او د رحمت باران وکړي یا الله د زحمت د بارانونو نه مو وساتې یا الله چې کله مرو ټول په خولې باندې دا درنه او خوږه کلمه راولې لا اله الا الله محمد داسې ده چې مونږ کم دغه دپاره راغلي وو او ستاسو چې څه مطالبات وو نو انشاءالله هغه مطالبات به مونږ څه ریکوایرمنټ وي هغه ریکوایرمنټ مطابق به دا پوره کوو انشاءالله هغه لوډ شیډینګ حوالې سره یا داسې څه نور څه ټرانسفارمر حوالې سره یا د کمپلینټ افیس یا سټاف حوالې سره اور بلینګ حوالې سره یا چې کوم وولټیج کمی دی دې حوالې سره انشاءالله ټولې مسایل مونږ بیان کړو او د دې حل به انشاءالله روباسو او چې څه مونږ نه کېږي هغه ټول سبب بسم الله الرحمن الرحیم بس ایموجا کتونکو د درو خلکو کې موجود یو او اخیری کې چې کوم ایموجا نن د بجلی حواله سره ایس ډي او صاحب سره مذاکرات نو هغه چې کوم دی نو کوم دی هغه نتیجه راووتله هغه تاسو ته کومه ویډیو به تاسو خیر مکمل وګورئ ار یو شیر ټو د پوینټ موږ یو خبره وسره ډیسکس کړه نو ان شاء الله تعالی په دغه پوینټونو په دغه مسلو پسې به اوس موږ شوته نه کوم دی کنه هغه فالو اپ کوو کچې ته موږ دا خبرې پرېښ ولې نو بیا به دا مسلې هم دغه سی وي خو دې کې تاسو کوپریشن به موږ سره ضروری په دې لاګي چې کوم ځای کې تاسو سم مسله وینئ کنه نو تاسو به موږ ته هغه نشاندهي کوي چې کله د سروې تروشي او دین علاوه کله چې د روشي کله نو زه به چې چا په کور سره مسله وي موږ تاسو ترینګو کو نو تاسو یو کار څه کوئ چې موږ په نور مسلو پسې ګرځو چې تاسو دغه مسله هندل کوئ ان شاء الله تعالی بالکل فری اف کاست به دي کې څه خرچه بونه وي لو ولټیج اول سره خبرې وشولې ټرانسفارمر اول سره خبرې وشولې تورونو اول سره خبرې وشولې د ټولو خسته ویډیو به تاسو ګورئ لړمنونو اول سره خبرې وشولې او څه خبرې به کوم د سبونه تاسو وګورئ چې پاغه باندې بو اغا لګی شي عمل لګی شي کور په لګی شي ان شاء الله تعالی نو ایموجا مقصد او غرض چې کوم ده هغه دغه د چیرې دی لوکي کې د کلو کې کومه مسلې دي چې دغه روچتي شي دغه حل کړی شي د څنګه چې موږ په دې خبرې کې اتفاق وکړو د موږ تاسو د اتفاق دغه نتیجه و چې نن اس ډي او صاحب په خپل دلته رولو نو دا ډیره غټه خبره وي چې ته یو کاس روشي نو چې موږ ته رولو نو دا د موږ تاسو کمیابي و دا سينور ډېرې مسلې پوتې دي ان شاء الله تعالی مو یو ګروپ جوړ کړی دی سپریم کمیټي په نوم باندې غالبا چې را کتو سي د نوم په بدلونه غوړې او ټیک تا کسون اډ کوونه مشهور کړی دا پای کې د ټولي لوکو کسون موږ اډ کوو دا مې د پوره جوړ کړی دی چې اوس موږ پهلا د پلاهي کمیټي و د کلی په ستا باندې و اوس موږ سپریم شول غوندې کې دا کمیټي موږ سپریم کو او کوشش کوو چې د لوکو کې کوم مسلې دي موږ تاسو مشترک کړه چې دا به مشترک تاسو موږ حل کوونه شروع کو چې یو موټیو نو موږ پاور به زیات وي او چې زه ځان ته مت ځان ته بل ځان ته وي موږ توقات به کم وي او بل په یو موټي کې ګټه صدا غټه پکې دا چې دا بو دغه زور بډر زیات وي کته سي او موږ بلبلو نو بیا به مجار سره والي شي اخیری کې یو پیغام بل دی کوونه غوړم ان شاء الله انده به کوم موږ میشن ده او هغه ضروري ډیر زیات ځکه ده چې روان دی بجټ او بجټ کې به ته کوشش کوي چې هغه د پوره فندینګ وشي هغه د لاندې هسپتال د پوره پول مسله ده هسپتال شته ده لارې نشته هیڅوک نه ورسي ویل چې زه په کومه باندې سما کوم مليونه باران وشو رواني وي نو دا په ګوشي تر باندې کې د لپاره ټول کلی رغونډي شو اله ودا کور کیږي نو دغه لپاره به ان شاء الله تعالی صدر صاحب موږ ټول بو مشترک یو ویډیو کوو اعلان وکړو چې دغه تر اوسه هغه باندې مو درخواست لیکل دي کوم ناظمان دي منبران دي ټول په دسخط کې لوکي معزز خلک دی او په دسخط کې نو بیا به کوم دی وړو ام پی ام ان اس ته چیرې اوس دوه مې ته پدې کې په بجټ کې دي هغه کا اسکیم کې روله نو چې دا کوري مو تاسو وشولو نو خپل سوچو کې به دغه نه پاس اپګریډیشن پسې لګیا شو اپګریډیشن پسې چې لګیا شو نو تبو دي زبو دي بل زینا چې ګوډي کوو سپیشل باندې سو یا مریض وړ نه وي خراب شوی وي یا مړ شوی وي الله دې نه کی هغه مسالې بدلته کې به حل کیږي نو تاسو مو دغه پیدا ده اتفاق اتحاد الله مسپورم ډیر مهرباني السلام علیکم
بل اخیره کې د یوه خبره موږ ته اختر در یاده که وختي موږ ډېر خفه شولو چې موږ کوم هغه لوړو د ناظمان صاحبان یا ممبران ورسره وو موږ د میشن چې کوم د خرابونې دپاره هر چا په ولیدلو موږ اوس هم د هغې سره څه اختلاف نشته نه مو څه ذاتي څه جګړه ورسره شته دی چې کنې مځکه مځکې څه خبر هېڅ چا سره نشته دی که اختلاف دی صرف اور صرف د دې قوم او د ملک د خدمت دی که دغه خدمت دی کونه شروع کړله په صحیح معنو کې نو د اوس چې څنګه لګیا یم دغسې به بیا لګیا یم د هغې صفات به کوم خو که د هغې نه کوي چونکې ذمهواري د هغې ده د الیکټډ ممبران دي چیرمنان دي نو بیا به همدا موبایل وي او دا مایک به وي او زه به د هغې خلاف کوم چې یوه ذمهواري تا ته اوله شوې ده هلته سار ته ورسوه که نه شي رسول سار ته نو په کور باندې کښېنه استعفا ورکړه دا سیاست کې دا خبرې کېږي وختي هغې موږ دغه میشن خرابولو لاړو او هلته کې ورته ایس ډي او صاحب ته یې وویل چې یاره بس موږ مشران یو تاسې هغې ته مه ورسئ دلته کې موږ پوره د علاقې قومونه راغونډ شوي وو ډېر مشران په دې ځای کې ویډیو کې تاسې کتلي وي دا هغې د مشرانو بېزتي وکړله موږ یې نه ده کړي موږ یو کشران یو د هغې بېزتي وکړله چې دا یې وایي چې هغې ته ما ورسه خو چې چاته الله تعالی عزت ورکوي هغې ته څوک ذلت نشي ورکولی هماغه ایس ډي او صاحب ایس ایچ او صاحب رالو دلته کې موږ دغه د میټینګ وشولو کامیاب میټینګ وشولو باقي فیصله په تاسې باندې پرېږدو په دغې باندې پرېږدو اوس ته خپله قبله درست کړي روان دي شي موږ سره د قوم د ملک د ترقۍ دپاره موږ سره شانه بشانه ولاړو موږ چا سره په دې اختلاف نشته ډېره ډېره مهرباني په مخه مشه السلام